د دنیا کې چې کوم دی د خلکو د حقوقو ادایګي پکار ده او د الله تعالی د حقوقو سره د بندګانو د حقوقو هم خیال ساتل پکار دی. داسې نه چې موږ د بندګانو د حقوقو خیال نه ساتلی او بیا په ورځ د قیامت موږ ځان سره کومې نیکۍ وړي وي هغه رانه خلق په حقوقو کې یوسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو یو زبردست نصیحت دی. هوښیاران وایي چې په انسان باندې څلور په زندګۍ کې څلور لوټونه راځي، یعنې څلور ځله دی لوټ کېږي. څلور ځله دی په زندګۍ کې چې کوم دی لوټ کېږي. ینتهب ملک الموت روحه. ملک الموت چې کوم دی اسرائیل علیه السلام د ده نه چې کوم دی روح دا لوټ کېږي، دا ترېنه هغه یوسي د انسان نه، د ده ډانچه چې کوم دی یعنې پاتې شي. نو بیا هغې نه بعد د ده د مرګ نه بعد وینتهب الورثة ماله، او وارثان چې کوم دی د ده د مرګ نه بعد چې د ده کوم ترکه پاتې شي، د ده کوم میراث پاتې شي، د ده کوم مال پاتې شي، نو هغه خپل خپلوان چې کوم دی هغه لوټ کړي، هغه ځان سره هغه یوسي. وینتهب الدود جسمه، او چې قبر ته لاړ شي نو د ده جسم پاتې په بدن باندې غوښه څرمن، نو دا ترېنه د قبر چینجي چې کوم دی دا ترېنه هغه لوټ کړي، دا ترېنه هغه چې کوم دی یوسي. تش هډوکي پاتې شي او بیا هډوکي چې کوم دی هغه راسته شي، هغه خورې خورې شي. وینتهب الخصماء یوم القیامة عرضه، او بیا چې کوم دی ورځ د قیامت شي عرضه ای عمله، چې کله په ورځ د قیامت شي نو الله دې داسې ونه کړي که چېرې ده د خلکو حقوق غصب کړي وي، د خلکو په حقوقو کې یعنې کوتاهي کړي وي، نو که ده سره څه نیک عمل پاتې او نو هغه نیک عمل چې کوم دی خصما د ده چې کوم دی هغه حقداران هغه ترېنه چې کوم دی لوټ کړي، هغه کوم عمل ورسره پاتې دی په آخرت کې، نو بیا هغه حقداران راځي الله تعالی ته یعنې درخواستونه کوي چې یا الله زما مال غصب کړی دی، یا الله ما ته یې کنځل کړي دي، ما ته یې بدرد ویلي دي، نو هغه نیکۍ چې کومې د سره دي هغه کومې نیکۍ دي هغه ترېنه دغه حقداران په ورځ د قیامت چې کوم دی لوټ کېږي. نو دغې وجې نه زما عزتمند اخري خبره چې کومه وه د دنیا کې چې کوم دی د خلکو د حقوقو ادایګي پکار ده او د الله تعالی د حقوقو سره د بندګانو د حقوقو هم خیال ساتل پکار دی. داسې نه چې موږ د بندګانو د حقوقو خیال نه ساتلی او بیا په ورځ د قیامت موږ ځان سره کومې نیکۍ وړي وي هغه رانه خلق په حقوقو کې یوسي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.